السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو به راتره جوړه خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل یعنې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی نو دغه هرومرو در سره سبسکرایب کړئ. په خوا کې چې کومه ګنټې علامه راځي تاسو هغه ووهئ، د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو اپډیټ شوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. او دغه لاندې چې زموږ کومې ویډیوګانې دي دا هرومرو تاسو در سره وکړئ او له خپلو ملګرو سره دا ویډیوګانې شیر کړئ. زموږ په چینل کې ډېرې زیاتې ویډیوګانې شته، تاسو یې وګورئ، تاسو ته به معلومات پرې حاصل شي. ډېرې مهمې ویډیوګانې دي، زموږ سره تاسو دا ویډیوګانې هرومرو وګورئ. نن زموږ دغه موضوع ده چې د فیسبوک په صفحه کې چې موږ کومه ویډیو اپلوډ کوو په هغه باندې موږ څنګه داسې تمنیل لګولی شو، یعنې داسې عکسونه موږ پرې لګولی شو. ویډیو دی هم هماغه په شي په اړوند وي، خو موږ داسې ښایسته عکسونه څنګه پرې لګولی شو. نن زموږ دغه موضوع ده. خدای دې وکړي چې تاسو دا ویډیو را سره خوښه شي او موږ سره تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ښه ځان پرې پوه کړئ. نو تمنیل خو تاسو هم پېژنئ چې ډېر مهم دی. د یو ویډیو لپاره تمنیل چې نه وي بیا هغه ویډیو دومره څوک نه ګوري. نو هغه دپاره ډېر مهم تمنیل ده، یعنې عکس جوړول دي. بیا چې موږ په صفحه کې ویډیو اپلوډ کوو نو هغه ته به داسې ښایسته عکس دې ور واچوئ، زموږ ویډیو به ډېر خلک خوښوي. نو موږ څنګه کولی شو؟ نو راځئ تاسو ته به ویډیو په پیل کې ووایم. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو به ډېره نه غټو، راځئ چې ویډیو شروع کړو. Tawab Khan Technical subscribe. نو ګرانو ملګرو د هغه دپاره دغه اپلیکیشن په کار ده، کوم چې موږ د فیسبوک لپاره تمنیل لګوو یا د ښایسته عکسونه چې موږ جوړوي هغه ویډیو باندې لګوو. نو هغه دپاره دغه اپلیکیشن تاسو له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. دا ډېر ښایسته اپلیکیشن ده، ډېر په اسانۍ سره په دغه کې جوړیږي. خیر دغه لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېږدم، نو هماغه تاسو ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. فقط تاسو کلیک وکړئ، تاسو به تر دغه ځای پورې راولي. نو را به شو اوس دغه موږ نه دلته اپډیټ غواړو، موږ یې نه غواړو چې اپډیټ کړو. زه به لاړ شم د خپل موبایل صفحې ته، ما تیار را ډاونلوډ کړی ده، خو دا اوس اپډیټ غواړي بیا نه کېږي اپډیټ. دا به زه اوکې کړم. نو دلته به تاسو منتظر شئ. تاسو به یو فکر یا هغه یو خبرې ته باید تاسو فکر وي چې دغه کې به هماغه آی ډي خلاصوي کوم چې تاسو صفحه ده د فیسبوک صفحه چې تاسو په کومه هغه آی ډي کې ده هماغه به تاسو د کې خلاصوئ. نو اوس موږ بله آی ډي پکې خلاصه ده. نو تاسو به تمنیل اوس په خپلو ویډیوګانو باندې څنګه لګولی شئ، لکه څرنګه چې ما په دغه باندې لګولی. زه به دا خپل هغه هم خلاصه کړم صفحه. تاسو مثلا اوس دلته غواړئ چې یو ویډیو اپلوډ کړئ، په هماغه باندې تمنیل ولګوئ. تاسو به بیا دلته په دې قلم علامه باندې کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو که عکس هر شی چې تاسو پکې زه اوس غواړم یو وړوکې ویډیو پیدا کړم او اپلوډ کوم به نه، فقط به تاسو ته وښیم لږ څه معلومات به درکړم. نو بیا تاسو نور کارونه یې بیا ډېر اسان دي، فقط یې زه لږ څه تاسو ته ښیم. مثلا موږ غواړو چې دغه ویډیو اپلوډ کړو. دغه ویډیو موږ غواړو چې اپلوډ کړو. نو دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دې دپاره اوس تاسو کوم عکس جوړ کړی ده، لږ څه به صبر وکړئ تر څو زما موبایل هم لږ څه فشار پرې ډېر شوی ده، داسې جم کېږي. ډېر وبښئ ګرانو ملګرو. نو دا نیکس علامه تاسو نه ویډیو مې چې انتخاب کړه، تاسو به بیا د نیکس علامه باندې کلیک وکړئ. لږ صبر به وکړئ. په دغه وخت کې موبایل ډېر جام کېږي چې تاسو یو څه پکې اپلوډ کوئ یا په صفحه کې. نو ګرانو ملګرو تاسو به اوس دې ته عکس انتخاب کوئ. موږ مثلا غټه ویډیو ده، بیا موږ د هر شي په اړوند چې ویډیو وي همغه اړوند باید موږ عکس هغه ویډیو ته جوړ کړو، بیا یې دلته ورته انتخابولی شو په دغه ځای کې. نو
نو په دغه ځای کې به هلک څه معلومات درکړم ځکه چې بیا دلته عکس ورته انتخابوو بیا زموږ ویډیو بندېږي یعنې نه ویډیو بیا نه تېر کېږي خو زه به اوس لږ څه شیان دلته تاسو ته وښیم تاسو چې د هغه ویډیو په اړوند معلومات دي تاسو به دلته ورکوئ او د هغه اضافه معلومات به تاسو بیا دغه ځای کې ورکوئ د لاندې ځایونه ډسکریپشن یې دغه یو ده ګرانو ملګرو دا ډسکریپشن ده او دا پاس کوم ټایټل چې ورکوئ تاسو به دلته ټایټل نه وبخئ داسې ویډیو په اړوند کوم معلومات چې تاسو وي همغه به په دغه ځای کې ورکوئ بیا چې تاسو دلته عکس هر څه ورته انتخاب کړو تاسو به نیکس دلته وهئ نیکس وینئ اوس به زه تاسو ته د عکس وښیم ځکه چې موږ ویډیو بیا هلته جمع کېږي تاسو چې د عکس هر څه ورته انتخاب تاسو پوره کړل تاسو به بیا دلته نیکس علامه وینئ تاسو د پاس دغه به وهئ یا داسې لاندې دلته دواړو ځای کې لیکلی نو را به شو عکس په دغه ځای کې انتخاب کېږي تاسو به د جمع علامه ووهئ تاسو به دلته اپلوډ ووهئ دا پاسینی به ووهئ نو تاسو به دلته اوس یو عکس چې تاسو ورته جوړ کړی یا خپل ویډیو ته تاسو به انتخاب کړئ زه به اوس دغه ورته انتخاب کړم دا لاندینی وینئ بیا به تاسو نیکس ووهئ زه به نیکس نه وهم ځکه چې زموږ ویډیو بیخي هغه بیا ویډیو سکیپ کېږي سکار نه کوي دا ویډیو بیا هغه خرابېږي ما فقط تاسو ته دغه ځای پورې وښودو تاسو به دلته بیا د نیکس علامه وینئ تاسو به هغه ووهئ دا نیکس علامه تاسو وینئ تاسو چې دا ووهلو نو دغه عکس ورته انتخاب کېږي ستاسو ویډیو ته او دغه عکس به په ستاسو ویډیو باندې هر چا ته شو کېږي یعنې راښیي به نو زموږ ویډیو تر دغه ځای پورې وه هیله لرم چې تاسو به زموږ ویډیو خوښه کړې که ویډیو مو خوښه کړې نو ویډیو ته به هرومرو لایک ورکوئ که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی هغه هم درسره سبسکرایب کړئ خوا کې ګنټه علامه راځي تاسو هغه وهئ د هغه نه بعد هغه وهئ چې تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو اپډیټ شوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسي دغسې مهمې ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسي نو زه که بله ویډیو پورې تاسو حاضرېږم نو زه اوس فعلا لپاره زه تاسو نه اجازه اخلم او خدای پامان